ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ ته تیاری وښوده، خو یو شرط یې هم طالبانو ته وړاندې کړی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړه، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. بیا له بلې خوا نه ښاغلي ولسمشر غني طالبان د بدنامۍ څخه هم وژغورل. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي، د اشرف غني ګارد خالصه کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځای ناستې راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته ور وسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کېږي، له ارګ څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسیږي، هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کېږي. د مافی کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړیږي. ښه مثال همایون چې ځان د اسلامي امارت له لوري د کابل د قومندان امنیې په توګه معرفي کړ، چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبوریږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځای ناستې شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافی کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.